أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية أو سمر نخدي سمر دير نخدي في السماوات والأرض په اسمانونو کې او زمکه کې يمرون عليها چتيريږي دوی په هغه باندې وهم عنها او دوی د هغینا معرضون مخ اړون کې دي وما يؤمن او ایمان نلري اکثرهم اکثر د دوینا بالله په الله باندې الا وهم مشركون مگر دوی مشرکان دي اف امنو آیا دوی به يرشول دوی په امن کې شول آیا دوی به يرشول ان تاتيهم دا چې راشي په دوی باندې غاشیه راخوریدون کی عذاب من عذاب الله د عذاب د الله تبارک وتعالى نه او تأتيهم الساعة یا راشی په دوی باندې قیامت بغتتن ناصافا وهم لا يشعرون او دوی ته خبر هم نوي قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هذه سبیلی دا زمالار دا ادعو الى الله زرا بلم د الله طرف ته على بصيره پخکار دلیل یما انا زو ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعداري وکي وسبحان الله او پاکی دا الله تبارک وتعالى لرا وما انا من المشركين او نیم زو د مشرکانونا وما ارسلنا او ندلی گلی مونگا من قبلک مخکدستانا الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې مونگا وحی لګلا دویتا من اهل القرى د کلو د اوسیدونکو نا افلم يسيروا پس آیا ندی ګرځیدلی دوی فی الارض پس مکه کې فینظروا چی وګوري دوی کیف کان عاقبت الذین سرنګ شو انجام د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت خیر بهتر دی للذین د پاره د هغه کسانو اتقوا چې دوی پرهیزګاری کوي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نلرئ حتی تر دې پوری اذا استيئسا چې هر کله نا امید شول الرسل پیغمبران وظنوا او دوی دا ګمان وکړو انهم چې بشک دوی قد کذبوا دي دروغجن کړي شو جاءهم نصرنا نراغ دوی ته مدد زمونږه فنجیا پس خلاصي ورکړي شو من هغه چاته نشاء چې مونږه اوختل ولا يرد بأسنا او نشي لري کېدی نشي واپس کېدی بأسنا عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمانونا لقد كان خامخ په تحقیق سره دی فی قصصهم د دوی په واقعاتو کې عبرت لأولی الالباب د خاوندانو د عقلونو د پاره ما کان حدیثا ندی دا قرآن خبره داسې خبره یفترا چې د ځانه جوړ کړی شوی دا ولكن تصدیق الذي لیکن دا تصدیق دی د هغه څه بین یدیه چې د دین وړاندې دي وتفصيل كل شيء او تفصیل د هر سیز وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لقوم يؤمنون د پاره د هغه قوم چې دوی ایمان لري